مهنګي ګوري دا د 2013 نه والي تر 17 پورې چې ونه خلک وي نو مهنګي خو 4 to 6% وا خلک برابر وو اوس موجوده چې کوم نه 28% تا 28% مطلب دا چې لکه تیر کال موږ په 100 روپۍ کم سیزه غسته واو په 128 ته پاکستان کې چې کله وي مهنګي ډبل ډیجیټ تراشي لکه د 9% نه 10% ته شي بس بیا دا پاکستانیانو د برداشت نه بار شي مهنګي راځي ولې نو ګوري مهنګي چې دا نو یو ډیماند دی او بل سپلای ده چې کله ډیماند او سپلای کې فرق راشي نو مهنګي راځي خو دې کې خو دوه خبرې دي کدا فرق د سپلای د طرف نه بیا مسله ده خو فرق د ډیماند د طرف نه بیا ګوره دا دومره غټه مسله نه ده بلکې دا کله نه کله خی لکه اوس ګورئ دې نه تاسو اندازه ولګوئ ځان پوهیږئ چې یو ملک دی او تیر 15 کاله کې لکه هغې کډو مهنګي نه راځي نو د دې خبرې څه مطلب دی لکه چې په تیر 15 کاله کې دلته کې ډیماند سیوا نه شو چې ډیماند سیوا نه شنه مطلب دا دی چې خلکو قوتي خرید سیوا نه شو چې خلکو قوتي خرید سیوا نه شنه د دې خدا مطلب دی چې ملک بالکل اکونومیکلی په ځای ولاړ دی مړ دی بالکل ټیک دی نه دا خو ګوري په انډیا کې مهنګي دا خو په انډیا کې مهنګي په دې وجه چې هغه زر تر زر مالداریږي چې مالداریږي هغه لایف سټایل په بره باندې زی دا غي د وجه نه هغه اوس خو خوراکونه کوي هوټلو ته خوراکونه زی نو د دې وجه نه الته چې ډیماند سی واکیږي نو مهنګي ور سره راځي نو خو کچرته دا مهنګي د سپلای د طرف نه ما مسلې پاکستان کې سپلای د طرف نه کنه دلته سیزونه نشته لکه ګیس نشته نه ګران دي غربت په پاکستان کې 35% دی نو دا 35% اوس پته څنګه لګي نو ګوري دا داسې کار دی کنه چې آیا په امریکا کې او په پاکستان کې چې غربت څومره دی ان د دواړو د پاره بلکه یو پیمانه خو بنی کنه نو پاکستان کې هر هغه سړی دی په غریب کې شمار کړي لري چې د چا انکم 3.2 ډالر اډ نه کم دی نو 3.2 ډالر نه سور جوړیږي 1000 روپۍ ته جوړیږي نه لکه چې د چا یوی رزي انکم 1000 نه کم دی لکه 30000 نه کم تنخواه ده نو دی په غریبانو کې راځي او دا خلک په پاکستان کې اوس دی 35% تجارت چې اوس کوم دی ټریډ نو ټریډ خو موږ د پاتره چې یو ایکسپورټس دی یو امپورټس دی او چې لکه چاینا اوس داس یو ملک دی چې هغه ایکسپورټس کوم دي نه امپورټس نه سیوا دي نو چې هغه ایکسپورټس لکه چې بار کم دیږي امپورټس چې ملک ته دن راځي نو چې ایکسپورټس سیوا دي نه هغه ته هر کال په تجارت کې چاینا ته پیسې پاتې کیږي او د پاکستان ایکسپورټس وي اوس چې دي 30 ارب ډالر دي او امپورټس چې دي نه هغه 60 ارب ډالر ته نږدې دي نو پاکستان کې لکه تجارتي خساره چې کوم نه 25-30 ارب ډالر ده اوس د تجارتي خسارې د ختمولو لپاره خو دوه لارې دي یا دا امپورټس کمول دي یا ایکسپورټ سیوا کول دي نو تاسو په خیال کوم یو ټیک ده ایکسپورټ سیوا کول ټیک دي کنه امپورټس کمول خو لکه دا داسې کار دی چې لکه یو سړی شوم دي او هغه په دې وجه باندې شوم دي چې وایي چې ما سره پیسې کمی دي کنه که لاس کولاو چړوم بیا نه کیږي نو په اصل کې خياران وایي چې دا لاس کولاو چړول پکار دي شومتوب نه پکار بلکې د دې لپاره خپل انکم لیول چې کوم انکم شاره سیوا کول پکار دي بنگلاديش ته وګورئ لکه بنگلاديش ته پاکستان نه ډیر وړوکی ملک دی دا رقبې لیا سره تاسو ته پته وي دا پنجاب نه وړوکی دی د پنجاب رقبه چې کوم دا 2,05,000 مربع کیلومتر ده او د بنگلاديش چې کوم دی 1.5 لک مربع کیلومتر او آبادی مو زموږ نه کم ده خو د بنگلاديش ایکسپورټ چې کوم دي 50 ارب ډالر نه سیوا شوی دي پاکستان ایکسپورټس 30 ارب ډالر دي او د انډیا آی ټي ایکسپورټ صرف نه دي 200 ارب ډالر دي د پاکستان ایکسپورټس 30 ارب ډالر دي او د انډیا ایکسپورټس 600 ارب ډالر دي نو دا خلک چې دا وایي چې دلته کې خلک کوئی انډیا زموږ نه غټ ملک نه لکه سوره غټ ملک دی په کار خدا زموږ نه پښپا ګمرا نه که زموږ نه 30 ارب ډالر دي دغه به 180 ارب ډالر نه 600 ارب ډالر دي دغه ایکسپورټس نو د دې خبرې دا مطلب نه دی چې انډیا ډیر مخکې دی نه موږ ډیر وروسته یو په کار دا و چې دغه 600 ارب ډالر دي چې زموږ 100 ارب ډالر وې کنه